ته افسوس په دې خبره دی چې کوم اصول د اسلام دي یا فروع د اسلام دي هغې باندې په تفصیل سره پوهول ستاسو دا ډېر مشکل د دې وجې نه زه زیات کوشش دا کوم چې یوه مشکله نه مشکله خبره څومره زیاته اسانېدی شي چې هغه ستاسو مخکې عرض کړم. اوس هغه بېله خبره ده چې همیشه دپاره د هغه شي د زده کړې سړی شوق کوي چې کوم شی ورته په زړه کې عزیز وي کوم شی ورته په زړه کې عزیز او خوښ نه وي د هغې شي د زده کړې سړی کوشش نه کوي. نن مسلمان قوم د دین د زده کړې نه محروم ولې دی؟ د هغې بله هېڅ وجه نشي کېدی سوا د دې نه چې دین دوی ته عزیز نه دی، دین دوی ته خوښ نه دی. کومو خلقو ته چې دین خوښ وي عزیزانو د هغې تاریخ که تاسو وګورئ نو عقل به م حیران شي. اوس موږ ته دنیا خوښه ده، د دنیا دپاره موږ سفر هم کوو، دنیا دپاره شپې هم روڼوو، ورځې هم ټوله ورځ په تکلیف کې پې تېروو ځکه چې دنیا راته عزیزه. دین راته عزیز نه دی نو دې وجې نه موږ دین ته نه شپه روڼه کړو نه ورځ روڼه کړو، نه م ورته یو میل دوه سفر د دین د زده کړې دپاره و. عزیزانو دغه دین چې کوم زه ستاسو په مخ کې بیانوم دا چې کومو خلقو را جمع کړی دی او کومو خلکو لیکلی دی دا هغه زمانه وه چې نن نه 1000 کاله مخکې، نن نه 1200 کاله مخکې، نن نه 1400 کاله مخکې لاره یې نه وې، موټر یې نه وې، جهازونه نه وو، پیاده مزل او پیاده سفر یې. نو په زرګونو میله امام بخاري رحمت الله علیه په روس کې یو کلی دی خرطن ورته وایي، دی د هغه قوم سره تعلق لري او د دغې روس د خرطن کلي نه د مصر او د مکې او د مدینې او د بغداد سفر یې په خپلو خپو کړي او بیا یې داسې هم کړي دي په خپل ژوند کې چې کلي ته راغلی دی او بیا ورته پته لګېدلې ده
چې په مصر کې یو سړی دی، یو عالم دی، هغه ته یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی، یو حدیث. نو د کلي نه بیا پیدا مزل شروع کړی دی او مصر ته په یو حدیث پسې تللی. تاسو اندازه ولګوئ چې ده به په دې لاره د روټۍ څه چل کول، ده به په دې لاره د شپې څه چل کولو، ده به د جامو څه چل کولو. په زرګونه میله په هغه دشتو کې مزلې په یو حدیث پسې. نو دا حدیث چې دا نن ستاسو په مخ کې د انتها درجې بې قدره دي، دومره بې قدره دي چې زده کول او ورپسې سفر کول خو څه کوي، اورېدو ته هم تیار دی، اورېدو ته. که چېرته څوک ووایي چې هلکه لغونې کښېنئ، یو حدیث بیانېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغه اورېدو ته هم تیار نه یې، کېړی والئ او د جومات نظر باروزئ، څه چل دی هلکه؟ وایي دا اوزګار دي. نو اندازه کوئ عزیزانو چې دا قوم چې کوم قوم د پیغمبر هغه حدیث اورېدو ته تیار نه وي، کوم حدیث پسې کې لس زره میله پیاده مزل امام مسلم او امام بخاری او امام ترمذی او امام ابو داود او امام احمد بن حنبل غوندې کړی، لس زره میله مزل، او دا حدیث یو ځای ترجمه کړي او نن یې تیاره نوره تا ته په خوله کې در منډلې ده، او تیز د کول خو څه کې اورېدو ته هم تیار نه وي. نو د قیامت په ورځ به د دې حدیث مالک چې دی هغه ستا شفاعت کولو ته هم تیار نه وي. تاسو به په دې تمه یئ چې د قیامت په ورځ به زمونږ شفاعت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه. نو زه چې د دې خپلې زمانې امت ګورم او ما غوندې روسیا او ګناهګار او تورمخي او پلیت دا به هم پکې ولاړي، د پیغمبر علیه السلام به وایي چې تاسو هغه امت یئ زما چې زما د حدیث اعلان به وشو او اورېدو ته به هم تیار نه وئ، نو زه نن ستاسو شپارس کولو ته هم تیار نه یم. قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله په مخ کې دعوه وکړي، په عدالت پروردگار کې به کیس دایر کی، څه دعوه به وکړي؟ وقال الرسول یا رب دی. تاسو مونږ ټول به ولاړ یو داسې، یا رب دی. دا یوه ورځ وی او څنګه ورځ وی؟ قرآن ویلی دی چې هغه یوه ورځ به 50,000 کاله، او څنګه 50,000 کاله وی؟ علما لیکي چې داسې 50,000 کاله وی چې د هغې قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر، او د هغې یوه میاشت به د دنیا د 50,000 میاشتو عمر، او د هغې یوه ورځ به د دنیا د 50,000 ورځو عمر، او د هغې یوه ګډه به د دنیا د 50,000 ګډو عمر. دا حساب وکړئ بیا.
چې څو اربه کاله به جوړیږي، څو اربه کاله به یوه ورځي. د کائنات نظام به ټول ولاړي او حساب به شروع وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوه وکړي په مونږه، په مونږ به دعوه وکړي د الله په حضور کې. الله دې امان راکړي. دلته چې په دې کچرو کې یا په تاڼه کې په چا دعوه وشي، څه منډې جوړې کوي. تاڼه کې چې در باندې راپورټ وشي نو را منډې به کوي. ښځې مو منډې وایي، لوڼه مو منډې وایي، سړي مو منډې وایي. هله وایي راپورټ شوی دی. ښځې را منډې کړي، وایي ملا صاحب زوی مې 12 بوتلی کوي. داسې که نه ته نه، ښځې مو منډې وایي. هغه وایي زوی مې 12 بوتلی چېرته یې ونه وایي. د دې دی پولیس پرې خو یا بیا ماښام را پرېږدي یا بیا چالان کې ضمانت به وشي. انسان در باندې دعوه کړې ده، ټول کور په منډو شو. قیامت کې به محمد رسول الله در باندې دعوه وکړي او دعوه به وکړي د خدای په عدالت کې. څه به وایي؟ وقال الرسول یا رب. پیغمبر به وایي چې زما ربه، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدای زما د قوم دا قرآن په ټوکو نیولی، زما د قوم د قرآن سره ټوکې او لوبې کولې. دا قرآن ورته مسخره ښکارېده. اندازه وکړئ چې بیا به د دې قوم صاحب چې عدالت د خدای وي او دعوه کوونکی جناب محمد رسول الله حال دم څه خلاصی بم څوک. هلته خو به دوه طاقت وي. اعلی طاقت به د خدای وي او ادنا طاقت به د جناب محمد رسول الله. نو به هېڅ نه. 1,40,000 پیغمبران به ټول په لرزاني. هر یو پیغمبر به وایي چې خدای ما ته خیر کړي. واحد ذات اقدس د جناب محمد رسول الله به چې هغه سره به د ځان غم نه وي، هغه سره به دا فکر وي چې زما دا امت به دوزخ ته ولې وځي. دې وجې نه عزیزانو سوچ وکئ. خبره مې دې پورې درته کوله چې اصول د دین هغه زه تلفظ په نشم کولی ستاسو په مخ کې، ځکه چې تاسو پوهېږئ نه. که څوک د ګنډېرو دکان وباسي وایي په ایمان چې پوره نرخ درته په 1 ګنټه کې معلومي کوي، بندرویل خو هم درکوي، دکانداران به هم درکوي، سرکاري ملازمان به هم درکوي. که ټیک ده، دکان چې وباسي په 2 ورځو کې د ټولې دکاندارۍ نرخ درته پته ولګي که نه؟ ما ته ګورئ مه لکه د دغه په شان ها او نه کوئ. په خبره پوهېدئ؟ دکانداران درکې شته؟ لاس اوچت کړي تاسو دکانداران چې څوک دي. نه نه ټول لاس اوچت کړي، زه ښکنځل خو درته نه کوم. سرکاري ملازمان درکې شته؟ لاس اوچت کړي. دا ګنډېرو منډېرو والا درکې شته؟ دوه دفعه وګوره. دا خبره څومره واضحه ده چې دکاندار سره 2000 آیټمه وي په دکان کې.
کورکمان دی او سپیرکی دی او مالګه ده او دنیا ده او صابون دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې. د هر یو بیل بیل قیمت ورته معلومي کني. معلوم شی دې غوښتی نه وي چې راویلې په څو دی 5 روپۍ 2 روپۍ 10 روپۍ 20 روپۍ پلان صابون څه نرخ دی 10 روپۍ سیر پلاني روپۍ کیلو پلان ګنډېری څه وي 5 روپۍ سیر دا ګوتۍ په څو ده په 2 روپۍ ګوتۍ ده پلان دا نرخ ورته ټول بیا داسې هم درته معلومي چې ګني د څه نرخ اخیستي د هغې هغه سپین کړي پوستکي او بیا د ګنډېرو هغه خپله ګټه دې ته لګولي او په ګوتو کې دی اچولي هغه حساب دې لګولی. ټیک شو. راشه په اسلام کې پرون ځانه چا تپوس وکړو وی چې ما د غاښ باندې خول خېجولی دی د چاندی خول خلک راته وایي چې اودس دې نه کېږي یا غسل نه وځي اوس سړی دی کم از کم د 15 کالو سړی دی څه کار کوې ماما ویلې جی پیپل منډۍ کې مې لوی دکان دی زرګونو روپو لین دیر کوم مالا نرخ درنه چېرته خطا شوی دی ویل نه جي خطا خو نه دی څومره سودا دې د ورځې کېږي ویل سودا مې کېږي کله 10 زره وشي کله 15 زره وشي او مال خطا کېږي هم نه ویل نه او ګټې هم پوهېږي ویلې او وایي ته هغه خدای دې مال واچا چا پیدا کړه تا خدای ځواني مرګ 15 زره سودا ده او شپې خرڅه کې او بام درته پته ولګي چې دې کې 2 زره ووتې 3 زره ووتې 4 زره ووتې او په 15 کاله کې دی دومره هم نه دي زده کړي چې دا قول غاښ ته وخېجئ او قوزي نه نو دې سره اودس کېږي او که نه دومره دي نو عزیزانو خفه نه شئ او که خفه شئ زما به څه وکئ موږ نه خوشحاله څوک او توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چې ستا ملګری که دا ټوله خدایي دې برخلافي بلا توره ورکړه تاسو اندازه وکړئ یو قوم چې دې حد لري چې په 15 کاله کې د دین دومره مسله ورته یاده نه وي چې زه چې غاښ ولګوم او ښځې نه په دې زما اودس کېږي او که نه کېږي دا هم څه قوم دی یا دا هم څه بني ادم دي یا دا هم څه خلق او نامه پې د اسلام ده نامه پې د مسلمانۍ نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن او حدیث دې قوم ته ولې عزیز نه دي ولې د هغې وجه دا ده چې د قرآن او د حدیث د مالکانو په حسن دوی قادر نه وي که دوی ته دا پته ولګي چې د دې کائنات مالک چې دی هغه څومره حسین دی یا د دې حدیث مالک چې دی هغه څومره حسین دی
نو همیشه خبرې چې دي د ښایسته خولې سړي له خوند ورکوي. تاسو د ډمې ګډېدو ته ټوله شپه ولې دا زموږ پښتانه په حجره کې تېره کړي؟ ولې ماسخوتن په ګډېدو شروع شو تر سهاره پورې ورته ناست. خو دا ډمې خوله ورته ښایسته ښکاري که دمه ورته اگر چا پکې خرئ خو پوډر موډر یې مږلي نو او زمونږ دا د ګډې زامن چې دي نو بد نو ټوله شپه ورته تېره کړي. په ټلویزیون کې دا قوم وګورئ ډرامو ته ټوله شپه تېره کړي، خو که هغې کې ښځې وي د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. دومره که په ټي وي باندې راشي نو د هغې خوله او مخ درته ښایسته ښکاري نو سترګې ترې نه وباسي. شپه هم ورته تېری ورځ هم ورته ناست دی. د هغې غزل در باندې ولې خلک اوس هم دې قوم نه چې واورئ د بېلې بېلې ډمې نامه ورځي. د حراني قوم د بېلې بېلې ډمې نامه ورځي او بیا د هغې غزل پېژني چې دا د پلانۍ ډمې غزل ده، خو د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. نو چې د ډمې او د ډم خوله درته دومره عزیزه وي چې تا شپه او ورځ ورته وقف کړي او د جناب محمد رسول الله د خولې راوتې خبرې هغې ته په 24 ګنټو کې یوه ګنټه وقف نه کړي. بیا به هم دا قوم په قیامت کې د پیغمبر د شفاعت تمه دې خبرو باندې سوچ وکړئ. مرګ د هر شي نه زیات نږدې دی او به سترګې پټېدو معامله به جناب محمد رسول الله سره شروع شي. سترګې پټېدو هغه سره به معامله شروع شي. اول تصویر به درته د هغه ښیي چې د دې متعلق دې څه خیال و. اول تصویر چې سترګې دې پټې شي نو هغه تصویر سره چې تا دنیا کې څه لین دین وي نو هغه له به ووایي چې هذا محمد رسول الله چې هغه تصویر سره ستا څه لین نه تعلق به نه وي. د هغه تصویر خولې ته نږدې نه یې راغلی ته به څه کوې؟ نن تاسو دنیا کې د چا خولو ته وازې خولې نیولي؟ د چا خولې؟ زمونږ په دې ملک کې داسې خوله شته چې هغې ته سړی وازه خوله ونیسي او ورته کي داسې خوله شته؟ که د حکومت د خلکو خولې وګورئ زه خو درته خپله عندیه وایم چې که نږدې نه مې نه دي لیدلي نو په اخبار کې مې فوټوان لیدلي دي د دوانو خوله پکې نشته. د دوان هغه خوله به څه کوې چې کله خوله وایي یو څه او کوي بل څه. وایي یو څه او کوي بل څه. د حکومت خوله دا وایي چې زما غریبان ورونو وایي داسې که نه تاسو ته چې درشي په خر سیلاب دا ملک یوړی شه
دی ته چې راشي وایي زما غریبان ورونو دا غریب د کافر بچی چې دی په جامو کې نه ځي. وزیر صاحب وویلې چې زما غریبان ورو ورته کور دی د پلار وران ته ورشه دې غریبانو سره دوی څه وکړه په رشقه کې نشي سورېدی 10 روپۍ دې په ټاټکي ګټلي دي ښځه او لور بچی زوی اسپتال ته چې په رشقه کې وړې نو 10 روپۍ درنه رشقې ولاړ ډاکټر له نشي ورته کور دی د پلار وران شه 200 روپۍ ډاکټر اول فیس داخل بیا ته ټیم واله د دوایۍ دکان له نشي ورتلی خونه دی د پلار ورانه شه چې ورشئ الټۍ او دستونو دوایانې چې درته ووایي 200 نه کمو باندې دستونه نه بندېږي د ماشوم او په غریبانو ورونو په جامو کې نه ځي. دا څه خلق دی یا دا څه قوم دی چې دی وایي چې غریبانو ورونو دلته د ښه د غلدرې د غلو ګروبۍ جوړ کړي او په دې سر یې وله ورواړې او دا خوله وله په زور ونیسي او په دا خوله کې د غلو ګروبۍ ورواچي. تاسو خیال دا هم په دې ملک یو سوچه سمجه سکیم دی لکه زمونږ دا ملک مبارک چې دی دې کې هر یو کار چې راوځي نو څه سکیم لاندې راوځي هر یو کار چې لکه یو سړی په پاکستان کې د صدر ایوب په زمانه کې و هغه یو خبره شوشه پرېښوه چې هلکه دا قربانۍ چې تاسو کوئ د دې څه ضرورت دی دا دومره ګډان او چیزي او میخې او غواګانې حلالې سي پکار دا دی چې دا پیسې د ملک په کوم فنډ کې ورکړي چې د ملک فایده پې وشي. اوس دا خبره خو په ظاهر داسې وه چې د هر چا دماغ ته یې اپیل کولو چې رښتیا و یاره دا ګډان او میخې حلالولو لوی تکلیف دی دا پیسې د ملک فنډ کې ورکړي. علما خو تر قیامته پورې چې قرآن باقي وي او تر څو الله اراده د قیامت نه کوي نو علما به هم د دې قرآن د حفاظت دپاره پیدا کوي. علما ورپسې شو چې هر مطلقه ته د قربانۍ تعریف خو زده کړه چې قرباني وایي څه شي ته قرباني وایي اراقة الدم ته په دغه ورځ د څاروي وینې تویولو ته قرباني وایي چې وینه توی نشي که یو ارب روپۍ په فنډ کې ورکړي او خیرات یې کړي هغه د 10 روپو د چیزي خانهپوري پې نه کېږي. په دې کې دا ځان ته چې پړې لیکې خیر پړې لیکې خو که خیري پاکستان نه ختمیږي لګیا دي انشاءالله څه زمانه پس به د چټۍ لیکلو سړی هم نه پیدا کېږي که خدای ته منظوره وه. نو پخوا به یو شعر کې راغلي د رحمان بابا چې دی به کور ناستو چې دا دیوانه پن پې را غالب شو نو کور نه به بار نه وت ضرور پې څه شک غوندې شو او خپل کور والا ته یې ووایي چې ته ځان مان برابر کا او زه ګورم که زما د دې ورور حرکت خراب شو نو بس وجنم یې. کور والا وې شونډه مونډه په دنداسه سره کړې ده او پخوا خو دنداسې وې دا اوس کیسې خو ماما نه وې اوس خو دنداسې چېرته دي پخوا به لوی ډول د زنانو چې و دنداسه به یې ومږله او یا لوی ډول د زنانو چې و نو هغه به رانجه به یې واچوه لوی ډول به یې چې و چېرته ګل به یې د شرشم ګل وګرځي په دې ویښتو کې به یې وټومبل دا لوی ډول. اوس لوی ډول چې دی د زنانو په صدر کې په 400-500 روپۍ د ښځو سر جوړول دا تاسو د ښځو دا ببر سرونه چې ګورئ دا په 500 روپۍ په صدر کې جوړېږي که شوق هم کېده چې بیا
سرونه جوړوي چې هغې نوم د پښتو هم علي. تاسو پوه شو په خبره؟ دا پښتو ټکي هم وایي او تقریر چې کوي نو با پښتنو غونو نو تاسو ورته دا کدوسري ناستې سرورې راته وایي. نو پخوا لوی ډول چې و نو هغه دا و. زمونږ یو استاد و خدای دې وبخښي، یو ورځ یې راغی درس ته مدرسې ته راغی نو ښه خاندي، خاصې خاندي چې سبق اوس نشي ویلی. نو جي چل څه دی، څه خوشحالي راغلې ده. هغه وی نه زه به هره ورځ چې مدرسې ته راتلم ما ښځې به راته وي چې د ګدنداسه ځان سره راوړه. ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی و چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وه. وی نن چې بیا راتلم دی راته وی چې که نن دې رانه وه نو په دې کور کې به دې پرېمد. ما نه به سبقونو د طالبانو به مې دماغ خراب کړی و چې کور ته به تلم رانه به هیر شو چې ماښام به لاړم را سره به په جګړه وه. وی نن چې بیا راتلم دی راته وی چې که نن دې رانه وه نو په دې کور کې به دې پرېنږد. وی ما ورته وی چې ښځې تکلیف سله کې او دنداسې سله مګې په دې قرآن مې دې قسمي چې زما دې دنداسې خوښه او ځان مه په عذابوه. وی هغې مو خندل ما مو خندل خوشحاله شوه. وی راته وی چې ځه مه یې راوړه. وی د غم نه خلاص شو. تاسو پوه شو؟ اوس ته د ښځو فرمایش پوره مه کړه خدای راتلو کلي کور کې پرېږدي چې هغه څه وایي او ته هغه ونه کړې. نو رحمان بابا ته ورو ورو ښځې ورته ووایي چې ته ځان مان برابر کړه. هغې شونډه مونډه ګلونه مونونه وټومبله ده ته راووته. ده چې ورته داسې وکته نو دا خو دیوانه و. ورته وایي چې نن دې نوې شراب څښلي دي پوهېږم، نن دې نوې شراب څښلي دي پوهېږم، په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږمه. شرشم ګلونه یې لګورېږه. نن دې نوې شراب څښلي دي پوهېږمه، په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم. تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه، ما هغه ساعت جللي دي پوهېږم. علامه د ما د مرګ نه د نور څه ده، رقیبان دې را بللي دي پوهېږم. څه حاجت دی چې د خط په ملا لولمه. د یو شعر پورې مې دا دومره کیسه درته وکړه چې پخوا به صرف ملا له خط پړاول ورتله، هر چا له خط لوستل نه ورتله. څه حاجت دی چې د خط په ملا لولمه، دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم. که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو، دا دې زما په خون لړلي دي پوهېږم. رقیبان ځکه تیری په رحمان کاندي، چې تا خوا پورې نیولي دي پوهېږم. زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ملک حالات داسې جوړېږي لګیا دی چې دا چټۍ لوستل به بیا ملا ته پاتې. قوم نه د تعلیم جنازه وځي لګیا دی. دې وجې نه جنازې د حیا ووته، د شرم ووته، د غیرت ووته. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ملک حالات وګورئ، د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. او بیا د دې خبیث قوم عیاشي او لوفري وګورئ. د قوم بچي تباه شو، تپوس والی څوک نشته. ما ته د یو بل ځای نه خلک راځي
چې دې سینماګانو کې بلو پرنټ چلیږي. نو ما ورته وویل چې ته ماته ووایه چې زه په دې پسې شم چې بلو پرنټ دې پکې نه چلیږي، نو دا نور چې پکې څه کېږي دا ښه دي. یعنې دا نورې ډبې ممې چې پکې ګډېږي راګډېږي خیر دی، خو بلو پرنټ دې پکې نه چلیږي. په غبرګو سترګو ړانده شئ چېرته عقل هم درکې شته که نشته؟ د سینما وجود لعنت دی. وجود ته ورته د بلو پرنټ خبره وایي کې دا وایه چې سینما وجود په پاکستان کې لعنت دی. اوس پاکستان حکومت چونکې په هغې ټیکسونه دي آخر وجود یې لعنت. ته ماته ووایه چې نن ستا ملک اجازت چې چېرته ډمتوب او کنجرتوب وي ستا ملک هغې له په ټاپ اجازت ورکوي. پاکستان اسلامي ملک دی، شریعت بل پکې پاس شوی دی. راشي که نه چې پېښور کې ودونو کې درته دغه وښیم ډیسکو ډانس. ډیسکو ډانس څه ته وایي؟ ستا د پاکستان د معذبینو په ودونو کې کېږي سپیشل ډم. مونږ دا غریبان حرامیان چې دي دا خو دا کوسله به ډمې راولي که نه، هغه معززې ډمې وي سپیشل ډمې. راشي وکړه عزیزانو خدای چې مونږ سره څه کوي ډېر ښه کوي. اوړه نور ګران شو ډېر ښه کار. کوم ارامتوب نه تاسو توبه وویسته چې اوړه در باندې خدای ارزان کړي. زور خدای دې غریبونه ورکړي که نه. دا د غریبې د سوټمارې زامن وګوره، دا د سوټمارې زامن، دا د پردی جامو وینځونکو زامن، دا وګوره په بایسکوپونو کې دوی دي، په بیلیټ کې دوی دي، په ویډیو ګیم کې دوی دي. چېرته د ارامتوب اډه چې دا د سوټمارې زامن پکې وي که نه؟ دا د غریبانو اولاد ټول پکې که نه پکې. اوړه ګران شو ډېر ښه کار. جوتې پړنی ګران ډېر شکر. توری ګران الحمدلله. دا نورې ګرانې. مټر وایي په 40 روپۍ کیلو دي، ما یا الله په 80 کې. غوړي ګران شو. خدای دې غوړي په دوربین کې قات کړي چې دا قوم ورپسې هلاک شي او غوړي ورته نه میلاوي په دوربین کې. دا قوم د دې قابل دی؟ دا خلک د دې قابل؟ دا هغه ذلیل قوم. د شپې د دې غریبو تماشا وکړه که نه. دوپړی او باجې ورسره یو نکري دي په مجمع کې کړي او پکې ښځې ټومبلې. ښځې سړو نه مخکې ګډېږي، سړي د ښځو نه مخکې. ودونو ته یې وګوره. دلته یو سپېره واده شوی دی، ټول هغه دې چرګانو خرڅولو باندې د سومبۍ رسوله وکړئ. هغه هم دلته یو غیمه ور روانه وه. څه چل یو د پلاني واده دی دلته. ما ته بله ورځ راغی خرڅ مې ډېر وشو، پیسې مې سره سمې شوې، خدای دې نور هم ورپسې بیایي. خو بس حتی بوسو درسالي نه و. ما سره چوخته 50 کاله کې ما په تازه اثر ونه کړی شو. تا خدای هلاک کا چې د سړي ځای شه. تکلیف مالا یطاق په اسلام کې هم نشته. کوم شی چې ستا د وس نه باري خدای در باندې نه دی فرض کړی. بیړه دې غرکشه ده. ضرورت څه دی چې دا د شاخی تاخی زامنو ته دې ویلي چې راځئ وریجې وخورئ؟ خاورې پې ولې نه خورئ؟ ما په عمر کې د چا د واده وریجې نه دي خوړلي په عمر کې. که زما د زوی واده څوک راته ما ته شه وچرې درغلی یم؟ وایي نه
په ما دې د پلار حق وسه روکېږه دا قوم نه مړي ته غوښتل غواړم نه واده ته غوښتل غواړم که زه مړو او دا قوم ما ته راغی دا غټ خېټي سنډا خېټي که خدای مې بخیم والله که مې وبر ضرورت د پیغمبر طریقې مونږه په هر شي کې پرېښو په واده کې هم پرېښو په مړي کې هم پرېښو په ژوندي کې هم پرېښو په ژوند کې هم پرېښوې په خبرو کې هم پرېښوې په حرکات سکناتو کې هم پرېښوې داسې به سړي نه منل پوهېږئ په هر څه هغه کوم ارامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهېږي یو شته ده په دنیا کې یو شیطانت پاتې نه شو چې په پاکستان کې راونوت یو شیطانت هر ځای چې ګورې د دمتوب او د کنجرتوب اډې جوړې شو هر ځای هر بازار چې ګورې د دمتوب او د کنجرتوب اډه شو هر بازار که د بجازیانو بازار ګورې د کنجرتوب اډه ده که د کبار بازار ګورې د ښځو د کنجرتوب اډه ده که نور بازارونه ګورې د کنجرتوب اډې هر بازار یو شی پات بیا دا هغه جوکر قوم دی پاکستانیان هغه جوکر قوم دی نقلیان جوکان چې د بل ملک د ارانتوب تکلیف ډېر زر کوي هغې ټینکونه جوړ کړي دي مونږ یې ولې نه جوړو هغې سره ایټمي پلانټونه دي مونږ یې ولې نه جوړو دا تکلیف د یورپ ممالکو پاکستان سره ونه کړو لیکن د هغې د ګډا تکلیف تاسو وګورئ پاکستانیانو کړی دی همدا هغوی په شان دین په ګډي نن ستا په ملک کې د ټینس او د کرکټ میچونه چې دي دا د انګریزانو ایجاد دی د انګریزانو ستا ملک کې څومره تقلید کړی ستا د ملک دا نوجوان هلکان وګوره دوی وله دومره واړه ریډوان پیدا کړي وي په لاره روان یې او غوږ ته یې نیولی چې څومره غن وشو او دا د زمونږ د آینده نسل دا د غرمې پیدا او د کلینې پیدا چې دي ټوله ورځ ګوره د دې په لاس کې به واړه ټرانزسټور وي او غوږ ته د نیولي او کرکټ میچ باوړي بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه نه پراته دي نو تر یو دو درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تکلیف ډېر زر کوي اوس کرکټ څه شی دی ملک پې ورانېږي ملک پې آبادېږي غنم پې کېږي جوار پې کېږي پیپر پې ارزانېږي کرکټ څه کوي زرګونه دنیا ورته ناست دي او ښځې ای په شرمونو شرمېدلو زن طلاقو بې غیرتو یو دله چې د کرکټ کتو ته ځي ښځه ځان سره بوتلي یا مخکې ناسته یي دا دله کې رستو ده بیا د هغه کرکټیانو بوتالونه وګوره دا څه شی دی دا د انګریزانو ایجاد دی ټینس دا د انګریزانو ایجاد دی پاکستان یې لوی تقلید کړی
ستا په ریډیو او په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه یې وله ورکړي. اله صاحب جال شیر خان دومره رن وکړو، جهانګیر خان ته ور واړولو. د دې جنګ په زمانه کې ما دا خبرونه کته ښځو به دې هلکانو ته لاسونه پړه. ښځو د چا ښه ده چې پردي هلک ته لاس پړه کوي. د دې دله د سټ په ویښتو د درېیمې تبه ورکېږي که نه. پردي هلک ته یې نه څه ګټلو، زما د ښځې ته کار دی چې ورته لاس پړه کوي. په داسې بې حیا او بې غیرته ملک کې اوسېږي او نور به شرمېږئ انشاءالله العظیم، نور به شرمېږئ. ستاسو دا زړې زړې پیپرې نه دي، دغه پیپرې که دې سړک ورته رانوتې په ګډېدو نو ما نه دا ګیره کړله. وخت داسې را روان دا هغه جوکر او نقلي ملک. اوس یو بله مهرباني د انګریز د ملک تقلید پاتې و. ویډیو ګیم کم یو بې غیرته هلک نه چې نور څه کار نه کېږي، د ویډیو ګیم دکان وباسي او د ماشومان کې ټوله ورځ تباه کېږي، د سبقونو نه ووته وه. اوس بله مهرباني راله بلیټ. نه راغی دی چې میز جوړوي او دکان ورته لیتي او د هلکان پې باندې هغه غونډه سکرغرۍ رارغرۍ 15 روپۍ 10 روپۍ دا جواري نه ده. اوس په غبرګو سترګو د پاکستان حکومت روند شي چې په ټپو کې چې سار رافاسو چې نه وزیر بینایی، د گورنر بینایی، نه صدر بینایی، نه وزیر اعظم بینایی، ټول په ټپو ړانده ناست. په غبرګو ړانده شئ. دا که چېرته سړي په کور کې جواري واچوله خو پولیس پې چاپه ووهي او ویې او په بازار کې جواري لګېدلې ده. په بازار کې ستا قانون چېرته لاړو؟ بیټ جواري نه ده، ویډیو ګیم جواري نه ده. په میوزیک سنټرو کې دننه 10 روپۍ باندې دننه آیا ورال هلکان ننه باسي او وي سي آر ورته ښیي. دا یو مستقله سینما او جواري نه ده. دلته قانون خاموش. قانون یو دغه دی چې د حکومت به بیا اودسه نوم نه دی. مونږ ته داسې حکومت نه دی پکار. مونږ د داسې حکومت نه بیزار یو. مونږ داسې حکومت منلو ته تیار نه یو. اوس مونږ د کشمیر متعلق انشاءالله چې دا آواز اوچتول شروع کوو چې یا به مقبوضه کشمیر آزادو او یا به په پاکستان هم دوړه کوو. مونږ ته نه دی پکار د بې غیرتی ژوند او نه مونږ ته پکار دی د بې غیرتی ملک. دا ورمخې مرمخې مونږ ته پکار نه دي. د ښځو مزو ته هم باید اعلان کړی دی چې تیار شئ، خدای راستي کم پرېږد چې دې کشمیر محاذ ته مې دا بورې مخکې کړي دي. دوی چې راته دلته امبرسری میخې ګرځئ او مورمري پلارمري دي چیني جګه دي اور دیني غذا دي کوي. اول به دا امبرسری میخې مخکې کوئ. د هر یو سړي ښځې ته وګوره که نه داسې شړپېږي لکه ته به یې چې اوس یې امبرسر نه نیخه راوست. دا تجارت بې حیا قوم دوی کولی شي، دوی جنګ کولی شي. که توس وشو تاسو به دا خپلې منډې کوو. یو سړی و خر یې مړ و، خر یې مړ و نو ژړل یې ورپسې جای خر مې مړ دی لکه څنګه مړ شو؟ وایي پړانګانو وخوړو. بادشاه له ورغی وایي خر مې پړانګانو بېګا خوړلی. بادشاه ویل جاړه مه، د یو په ځای 2 خرونه ورکوي. 2 وال خرونه یې چې 2 ورکړه سړي بیا هم ژړل.
ویل اوس ولې ګارې بیختي یو زه 2 خرونه هم درکړه. ویل اوس مې یو بل شی جوړوي. وی بل څه شی دی؟ وی زما دا خر ډېر نیازبین و، ډېر په ناز مې ساتلی و. ده چې د شپې دا پړانګان لیدلي کې د یارې به یې څومره ټیزونه ورته اچولي. تاسو که د هندو راکټ ولیدو تاسو به دا پیپلیدونه وګورئ. د دې قوم عقل چې دی د تخریب طرف ته متوجه دی، تعمیر طرف ته نه دی. د دې قوم حواس او د دې قوم عوام. د دې قوم حواس وګوره، کومو خلکو په لاس کې چې د ملک نظام راشي د هغې خلکو د عقل فیصلې ګوره، د هغه خلکو د تقدیر فیصلې ګوره. کوم خلک چې د ملک مشران دي، په کلو کې د قومونو مشران دي، د هغې د عقل فیصلې په خپلو علاقو کې ګوره. په دې ملک داسې سرداري نظام تیر دی چې لوی سردارانو او نوابانو به د کوم غریب سړي لور به چې ښایسته وه، سړي به یې ورپسې ولېږه او لور به یې ترې راوسته، هغه به کته او غږ به یې نه شو کولی. په دې ملک داسې نظام هم پیر. کوم سړي ښځه به چې ښایسته وه او د نواب صاحب به خوښه، سړي به ترې لاړه ورپسې او هغه ښځه به یې ترې راوسته، سړي به غږ نه شو کولی. دا د دې ملک خواص و او داسې د ظلم او د جبر نظام په دې ملک باندې تیر دی او فی العالم در باندې را روان. تیر شو، اوس نوی آغاز درته وشو. نه، دا ټول آسماني آفتونه دي چې وخت په وخت په دې قوم خدای نازلوي، وخت په وخت. دا بدبخت قوم پوهېږي نه، دوی هماغسې د پیشتري د سا غوندې په بګار مست، هماغسې تر اوسه پورې د دې خود سر ته رانغی. نن ټول مسلمان قومونه وګوره په مخ د ځمکه چې آباد دي، په عظیم قهر گرفتار. کابل وګوره څه د اور په لپیټ کې دی، لکها خلک پکې تباه شو، لکها. فلسطین وګوره څه د اور په لپیټ کې دی، بیروت وګوره څه د اور په لپیټ کې دی، عراق او ایران وګوره څه د اور په لپیټ کې دي. یو سعودي عرب مکه او مدینه پاتې وه، هغه هم نن د اور په لپیټ کې دی او 2-3 لکه فوج د هغه پلیت ملک پکې پروت دی چې کوم ملک د لاسه د ځمکې په سر مسلمان ټول په اور کې پروت دی چې هغه امریکا ده. نن د امریکې فرنګیان او یهود هغه لګیا دي د مکې په ځمکه پراته دي چې کومې ځمکې ته به پیغمبر یهود او نصوارا نږدې نه پرېښود. تاسو خیال ده؟ نو دا ټول آسماني آفتونه دي او عذابونه دي د انسان په شکل کې در باندې نازلي. سهار راته سړي دا به څه کېږي، مالې څه به کېږي، خو چا لاتین خوښ کړی نو خدای د لاتین تکې نه ځکه چې بجلي ګرانه شي
لاتین به بلوي او چا سایکل پخ کړو نو چې پټرول ګران شي او په لارۍ موټر کې سورلی نشي کولی خدای به په سایکل سوړ خیال براغی زمونږ وسي دا عقل د دې قوم نه خدای عادت دی یا دا سړی ته زه ښه وایم د ښوالي په دې کې څو صفتونه وي دا عقل د دې قوم نه خدای عادت دی عزیزانو په دې بني ادمو کې داسې خلک هم تیر شوي چې ابراهیم علیه السلام مور نه پیدا شو نو نورې ولید لا د مور په غېږ کې دی چې نورې ولیدو نو ابراهیم علیه السلام وویل چې قال هذا ربي زما خدای دا فلما فلا قال لا احب الافلین چې نور پرېوتو ویل نه دا خدای نه دی ځکه چې خدای هغه ذات دی چې هغه سوال نه کوي هغه به پرېوځي نه دا د مور په غېږ کې سپوږمۍ ولیده هذا ربي سپوږمۍ پرېوته قال لا احب الافلین دا هم خدای نه دی ځکه چې خدای فنا کېږي نه ستوري ولیده وغیره وغیره تاسو خیال ده چې هغه نو مور ته وایي چې دا یاد لر چې الله هغه ذات دی چې ما لا ابتداء له ولا انتها نه ابتدا لري او نه انتها لري اوس الله کله پیدا دی دا ابتدا چاته پته نشته پته نه ده نشته نه تر کومه وایي دا التهام نه لري دا مور ته وایي د مور په غېږ کې عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې او قوم یې تپوس وکړو چې دا دې کوم ځای نه راوړو ستا پلار او مور خو بدکاره نه وو ته پېغله جینۍ دا زوی نه کوم ځای نه وشو نو فاشارت الی زوی ته اشاره وکړه چې ده نه پوښتنه وکړه قال یې ووایي چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا د غېږې ماشوم خبرې څنګه کولی شي عیسی علیه السلام په هغه ورځ پیدا دی لومبۍ ورځ ده او د مور د غېږې نه اواز کوي چې انی عبدالله زه د خدای بنده یم آتانی الکتاب زه لا د مور په خېټه کې وم چې الله ماله کتاب راکړی وی واوصاني بالصلاة والزکاه ما دمت حیا تر څو چې ژوندی یم نو ما ته خدای د لمونځ او د زکات حکم کړی دا د لومبۍ ورځې پیدا ماشوم د مور په غېږ کې وی ته سلو کالو بوډا یې د سلو کالو بوډا والله که په خبره څه کوې نو ارمان دی چې دا مرګونه روان دي نه چې په هر سړک کې د برګونو د مړو ډیري لګولی دا د دې خلکو داسې د سړي زامن دي یا د دې ژوند په کار دی دا بني ادم قسم په خدای دی چې زه دې خلکو ته ګورم پخوا به مونږ وی دمان خراب خلک دی نن زه وایم دمان اولیا دي مونږ نه زیات کنجران او دمان چېرته نشته پخوا به مونږ وی چې ډمې خراکې دي ډمې جنګیرپورې کې ډمو بازار ایرمنډۍ کې د ډمو بازار دی دا ډمې چې دي دا خرابې دي نن د ملک شریفې ښځې وګوره دوی ته چې ګورې هغه ډمې به درته اولیا او بزرګانې ښکاره شي مونږ به پخوا وی چې غلونه خراب خلک دی غل
پاره